د نظامی شورا په بیړنۍ غونډه کې چې نن د لړم په لومړی جلال آباد شاهمانۍ کې جوړه شوې په کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار سلاکار وزیر او د ننګرهار والی د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې او ولایتي شورا غړو د 201 سیلاب قلو اردو قوماندان او نور امنیتي منسوبینو ګډون کړو د کورنیو چارو وزیر امنیتي منسوبینو ته لارښوونه وکړه چې ترجره په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش ځپلو په موخه د ګډو کورنیو ځواکونو عملیات پیل کړي ننګرهار والی محمد غلام منګل ویل چې پچیراګام ولسوالۍ کې ورستۍ امنیتي ستونزه په ښه توګه تعقیب کړي او خواشینه ده چې د داعش د ظلمونو لامل ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او یو شمېر ملکي وګړي شهیدان او ټپیان شوي دي ښاغلي منګل د کورنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې ژرترژره پچیراګام ولسوالۍ د پاڅون کوونکو او نورو مسؤلینو ته تجهیزات او اکمالات ولیږدوي نوموړي د کورنیو چارو وزیر څخه مننه وکړه چې ګډ ځواکونو ته په یاده ولسوالۍ کې د عملیاتو کولو لارښوونه وکړه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم په جدي ډول غوښتنه وکړه تر څو په پچیراګام ولسوالۍ کې د ولسونو اوسنیو ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل شي او په هر برخه کې ورسره مرسته وشي هغه ډاډ ورکړ چې د پچیراګام ستونزه به په ملي کچه هم شریکه کړي دا په داسې حال کې ده چې پچیراګام ولسوالۍ ته ګډ کورني ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو ځپلو په موخه عملیات پیل کړي